د مهربان خدای په سپېڅلي نامه ګرانو لیدونکو السلام علیکم. زموږ یوټیوب چینل ته درته ښه راغلاست وایم. راتلونکی نړیوال جام به څنګه وي، خو مخکې له دې چې دغه مطلب در سره شریک کړم، زموږ د یوټیوب چینل حتما سبسکرایب کړئ او ترڅنګ د بیل نښان هم ووهئ ترڅو زموږ د هرې ویډیو په هکله معلومات درکړل شي. ټاکل شوی راتلونکی نړیوال جام د مۍ میاشتې په 13مه نیټه په انګلستان او ویلز کې پیل شي او د جولای د میاشتې تر 14مې نیټې پورې به دوام وکړي. د دغه سیالیو په لومړۍ لوبه کې به انګلستان د سویلي افریقا په وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي. د دغه سیالیو فاینل لوبه به د کرکټ په کور یعنی لارډز کرکټ لوبغالي کې ترسره شي. دغه ټورنمنټ 500 اوریزه دی او ټولې به 10 لوبډلې پکې برخه واخلي چې هند، سویلي افریقا، نیوزیلینډ، استرالیا، ویسټ انډیز، سریلانکا، پاکستان، بنگلاديش، افغانستان او کوربه انګلستان لوبډلې پکې شاملې دي. تیر نړیوال جام چې په استرالیا او نیوزیلینډ کې ترسره شو 14 لوبډلو پکې برخه اخیستې وه، خو دغه ټورنمنټ کې لوبډلې 10 ته راښکته شوې چې د کرکټ مینوالو، مبصرینو او پخوانیو لوبغاړو د کرکټ نړیوالې شورا په دغه پریکړې سختې نیوکې کړې وې او دا یې د دویمې درجې لوبډلو سره سخته ناانصافي بللې وه. په هر حال په دغه ټورنمنټ کې 10 ګډون کوونکې لوبډلې ټولې ډېرې پیاوړې دي او یو سخت ټورنمنټ به وي. د لوبډلو ترڅنګ د انګلستان شنه پیچونه به یو بل لوی چیلنج وي. ټورنمنټ به په دې ډول ترسره کیږي چې ټولې ګډون کوونکې لوبډلې به د یو بل په وړاندې مخامخ کیږي، یعنی هره لوبډله به 9 لوبې ترسره کوي. بیا چې کومې لوبډلې په 4 بهترینو لوبډلو کې راشي، یعنی هغه 4 لوبډلې چې تر ټولو زیات پوینټونه واخلي سیمي فاینل ته بلار پیدا کوي. له هغې وروسته به بیا فاینل ترسره کیږي. دغه سیالۍ په نړیواله کچه سټار سپورټس تلویزیون خپروي، یعنی ټایټل پروډیوسر ده او نور تلویزیونونه بیا له دوی سره د قرارداد له مخې دغه سیالۍ خپروي. تاسو څه نظر لرئ؟ آیا افغانستان به وتوانیږي چې په دغه ټورنمنټ کې لوبې وګټي او که نه؟ خپل نظرونه مو په کومنټ کې را سره شریک کړئ. دا وه د نړیوال جام په هکله زموږ ویډیو. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخونکي خدای سپارم. د الله په امان.